پیښور پوهنتون کې د موسمي بدلون په حواله سره د آګاهي فیلوشپ په پروګرام کې برخه اغوستونکو ځوانانو ته د موسمي بدلون د هغې د خلکو په ژوند باندې اغیز او دغه بدلون په حق لا قومي او بین الاقوامي پالیسۍ او قوانين معلومات او خبر کړی شو. دغه فیلوشپ کې برخه اغوستونکو یو ځوان حمزه نعیم وای پاکستان او بیا خیبر پختونخوا د موسمي بدلون د بد اثرات سره مخ دي او د دې کمولو لپاره دلته ځوان کل ډیر څه کول شي خو ته آگاهی پکار ده. رستو کلونو کې حد نه زیات ګرمي او یخني د بارانونو کمی د قدرتي آفات شاته د کومو ماحولیاتي بدلون وجوهات دي ځوان کل ته په دې تحقیق موقع ورکول پکار دي. نو دې ته پکار دي چې په دې باندې دې ریسرچ وکړي چې وای دا ولې دا ګرمي دونه زیاته شو د یخني دا اوس تاسو کوګوري بارانونه نه کیدو یخني ډیره و دا ولې وجه پاکستان کې پہله داسې یخني نه و په پیښور کې نو دا ولې دا کلایمټ شفت دی زموږ ځوانانو ته پکار دي چې دې کې هغه سوالي دې ته پته ولګي چې دا ولې کیږي ځکه چې موږ چې کدي دین نه خبره یو نو مشکل ده چې بیا موږ خپل نیشن پروټیکټ د ډیزاسترز نه کلایمټ چینج منسوبې کې کارکونکو د پیښور پوهنتون هنا خټک هم وای د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا ځوان کل د موسمي بدلون اثرات لاندې ژوند کوي خو د موسمي بدلون اثرات کمولو لپاره هلي ځلي کولو موقع هم نه لري چې نړۍ ته خپل خبره ورسوي. چې کلایمټ چینج هم وګورو پاکستان کې نو خیبر پختونخوا چې دا غټول نه زیات چې د بری باندې اثر انداز کیږي دا خو چې موږ بیا خپل د ځوانانو ته وګورو نو نېشنل کا انټرنیشنل لیول باندې دوی پارټیسیپیټ کوي نه دوی خپل سټانس یا خپل پوینټ اف ویو نه نشي ورکولای دوی ته هغه پلیټ فارمز نشته چې کوم په تھرو دی انټرنیشنل سټیک هولډرز یا نېشنل سټیک هولډرز خپل خبره ورسي. د پیښور پوهنتون یو استاد ډاکټر شکیل خان فکر کوي د موسمي بدلون په حق لا ځوان کل کې د آگاهی ضرورت ده او هم هله به بدلون راځي. یوت یا چې کوم خلک د دې ته آگاهی رو شروع شو چې را کلایمټ چینج چې کوم دی د ماحولیاتي تبدیلی چې کوم دی نو دا د روان ټایم د ټولو نه غټه مسله به وي د هرچا نو په ټایم باندې کوم مونږه اوس د دې لپاره خپل اکشنز واغست خپل حل ظلمو کې نو روان وخت کې به د ټولو لپاره اسانتیا به می او ماحول به هم ډیر خوشي. د ترقۍ لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره UNDP وايي پاکستان د نړۍ په 8م درجه داسې ملک دی چې د موسمي بدلون بد اثرات سره مخ دی. د پاکستان حکومت د دې اثرات کمولو لپاره قومي پالیسي هم لري خو پوهان وايي ځوان کل چې د ملک یو غټه برخه ده دوی کې د خپل ذمہوارو او بیا د خپل واکمنو نه دغه پالیسي عملي کولو او د دې لپاره اقدامات اغوستلو فشار راوستلو آگاهی ورکولو ضرورت دی. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه VOA دیوا پیښور.